بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، نن درته واتساپ په اړه ویډیو جوړوم. واتساپ یو اپلیکیشن کې څنګه کولی شو چې دوه اکاونټونه خلاص کړو په یو اپلیکیشن کې. نو تاسې به راشئ، واتساپ به خلاص کړئ. کله مو چې واتساپ اپلیکیشن خلاص کړو، بیا به راشئ واتساپ کې دا ټریپل آیکنز یا ټریپل ډاټ چې دی باندې به کلیک وکړئ. بیا به تاسې راشئ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. کله مو چې په سیټینګ باندې کلیک وکړو، هغې نه وروسته به تاسې راشئ دا آیکن چې کوم تاسو ته ښکاري په دې به کلیک وکړئ. په دې مو چې کلیک وکړو، بیا به تاسې راشئ اډ اکاونټ ته. اډ اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. اوس تاسو ته یو نوی صفحه راخلاصېږي، لکه څنګه چې تاسې نوی واتساپ جوړوئ، نو دا به اګري ان کنټینیو کلیک کړئ. دې نه وروسته به تاسې دلته نمبر ورکړئ. زه نمبر لیکم. بیا به تاسې نیکسټ کلیک کړئ. نیکسټ چې کوم تاسو ته دلته ښکاري دا به نیکسټ کړئ. دا کوم بیک اپ چې اخلي دا به مونږ سکیپ کړو. تاسو ته یو ویریفیکیشن کوډ هم راځي او ویریفیکیشن کوډ به هم ورکوي. تاسې نه غواړئ ویریفیکیشن کوډ به هم دلته ورکوي. بیا به دلته نوم ورکوي، او که چیرته غواړئ چې دلته تاسې خپل د پروفایل عکس ورکوئ، نو کیمره نشان به کلیک کوئ. او که یې نه غواړئ نوم ورکوئ، دلته نوم ولیکئ، والله فهیم لیکل شوی، دا به نیکسټ کوئ. اوس زموږ سره چې دی دا اکاونټ جوړیږي. اکاونټ جوړ شو دوستانو. که چیرته اوس تاسې غواړئ چې بل اکاونټ بیرته اوپن کوئ، نو تاسې به راشئ دې ځای نه په دې ټریپل ډاټ به کلیک وکړئ. کله مو چې په دې کلیک وکړو، دلته به سویچ اکاونټ باندې کلیک وکړئ. نو اوس به بیرته مونږ لاړ شو مخکیني اکاونټ ته. نو دوه اکاونټونه شو مونږ سره. په دې طریقې سره تاسې کولی شئ چې په واتساپ کې دوه اکاونټونه جوړ کړئ. ویډیو د ملګرو سره شیر کړئ او سمارټ ټیکنالوژي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ.